د نبی صلی الله علیه وسلم سنت لا چې څوک فتنه وي الله دا منافق دی، منافق څه معنی دا کافر دی. نو مر سخت خبره وکړه. جد ابن قیس په نامه یو شړیو رسول الله ورته ویلي وېزه چې تبوک له څنګه را یری بیا خلک زیر پوښتنه اجنه چې مانه زیناونه ته ونیش اتنا کې به ورځيګم. د سیرت درشونه کې دا ویل شي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کوو دنه یوسر وخرکو چا ورته ویل ولې ګرځي یو کې ورکړي وی نبی صلی الله علیه وسلم سره مجاهدین بیعت کوي مړ دي دغه خراب غنده سړي سره بیعت کولو کې دومره ګټه نشي د خپل وو ولټو دا ورګ غنده سړي خراب رسول الله ویلي اې دې شروع خواله سړي ډېر بد سړي دی هغه انسان چې د صالح علیه السلام کې وجلې و دا ډېر بد خلک دي. نو آیات دلیل لپاره چې د نبی سنت نه څوک فتنه وي الله دا کافر دی ایمان نه کنګال دي. اوس څومره د خلک تیز احتیاج سره روان دي یره دې سنت نه ګوره دې ملک فتنه جوړيږي او دا کار کوي څو وخت به بیان چې دا سنت دی اخر. ومنهم بعض دي منافقان من هغه څوک یقول شوي اجازه کمالا زنلی مال اجازه کو فتنه کې ما شو الا خبردار فتنه دي پر فتنو کې الله وسقطو پریوتري فتنه من کفر فتنه من ګناه فتنه من عذاب فتنه من جهاد نور سکیدل یقینا جهنم ګرون کې بل کافرین کافرون لرا دی ولي ویلي مفسرین وایي چې بده کې نقطه را چې څوک د نبی طریقه څوک د نبی سنت د نبی امر اغه عنوان د فتنې ورکی بازار ایمان نه کنګال لې. رسول الله فرمایي انسان مرشي خبرو کې تر قیامت الله ور نه خپي دا فتنې چې د ملک د خلکو راوړي جنجال له مصیبت له فلان دي قناعت پر عوام ورکنه داوام چې صاحب سے اقتدا کې په تکبیر کې الله اکبر کې خدا قناعت ورکړي چې دا سنت د نبی دی خیر دې کې دا عمل چا مانسه کې وکي ځکه دا جهیز کار دی عزت کې مو دروا